السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما پښتنو خوږو ورونو او خویندو، نن زه غواړم چې تاسو ته د ګوګل جیمیل اکاونټ د جوړولو طریقه وښایم. که غواړئ چې تاسو د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، دا ډېر مخکینۍ خبره ده. زه همداسې اوس فکر کوم چې اوس به داسې څوک نه وي پاته په د پښتنو په سطحه چې دوی به ګوګل اکاونټ نشي جوړولی، جیمیل. مګر هغه څوک که غواړي چې دا اکاونټ جوړ کړي او نشي جوړولی، دا اکاونټ هغه څوک هم جوړولی شي. زه په داسې ساده طریقه ورته ښایم چې یوازې الف ب ت س دغه یې زده وي او نور یې هېڅ نه وي زده. زه یې په داسې اسانه طریقه باندې ورته ښودل ښایم. نو راځو شروع کوو چې څنګه دا په دوه طریقه باندې جوړیږي. یو انټرنیټ کې د ګوګل له لارې چې تو سرچ کوې ورې هم جوړولی شي، او دوهم تو که په خپل موبایل کې د جیمیل اپ ولري، جیمیل په هغه کې هم ته اکاونټ جوړولی شي. تر ټولو اسانه لار په خپل موبایل کې د جیمیل اپلیکیشن لرل دي. هغه په هر موبایل کې له ځانه وي، په هر موبایل کې سامسنګ، اوپو، ویوو، همداسې نور ماس والا آیفون، نور په هر موبایل کې. نو دا څرنګه د جیمیل اکاونټ جوړ کړو، راځئ ویډیو پیلوو. لومړی به تاسې راسئ په خپل موبایل کې که هر چېرته وي، تاسو به د جیمیل په نوم باندې دا اپلیکیشن به تاسې را پیدا کړئ. په دې اپلیکیشن باندې موږ کلیک کوو. دلته چې دا زما پروفایل تاسو ونیئ، په دې باندې کلیک کوو او دلته کته راځو. دلته لیکلی دي اډ انادر اکاونټ باندې کلیک کوو. ګل اپشن باندې کلیک کوو. دلته موږ د خپل موبایل کوډ دلته موږ ورکوو. دی شي نو دلته تاسو ته داسې سکرین راځي، ایمیل اور فون اور فورګیټ. دلته که ته غواړې چې خپل اکاونټ ایکسټینډ اکاونټ ولري، یعنې مطلب زوړ اکاونټ ولري، هغه ته دلته غواړې چې اډ یې کړې. نو موږ نوی اکاونټ جوړول غواړو، دلته کلیک کوو کریټ اکاونټ. فور مای سیلف ټو مای منیج مای بزنس. که غواړې چې د بزنس لپاره جوړ کړې، ته یو بزنس ولرې، په دې ځای کلیک وکړه. او که د ځان لپاره غواړې، نو په دې ځای. موږ د ځان لپاره غواړو، ځکه چې موږ بزنس نه لرو، دا د غټو بزنسمنو لپاره. موږ دلته مای سلیپ باندې کلیک کوو. مای سیلف سوري. دلته موږ لومړی خپل نوم واردوو په انګلیش باندې. زه دلته ورکوم خان، لاندې ورکوم ټیکنیکل، او په نیکس باندې به کلیک وکړئ. په نیکس یا داسې د تګ علامه چې ده، چې په دې کلیک وکړئ هم، او که په نیکس باندې کلیک وکړئ هم، نو موږ په دې باندې کلیک کوو. دلته به تو خپل د زیږېدا نیټه ورکړې. دا ډېره مهمه ده. کله چې ستا جیمیل اکاونټ پاسورډ درنه هېر وي، یعنې پټ نوم، نو ته له تا نه بیا پوښتنې کوي چې ته غواړې چې اکاونټ ته په کوم ډول باندې پاسورډ ور بدل کړې، پټ نوم ور بدل کړې. پاسورډ ته په پښتو کې پټ نوم وایي. نو ته بیا د دې له لارې ته خلاصولی شې. دا کله چې ته الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ ولرې، په هغې کې چې د تا کوم عمر وي، هغه بلکل هغه دلته ورکول پکار دي. جنډر، دا د ښځې لپاره ده او دا د سړي لپاره ده. برادر نوټس مطلب نه وایم. او کسټم پرېږدو، موږ د میل لپاره یې کوو. نیکس باندې کلیک کوو. نو دلته یې تا ته دا اکاونټونه درکړو. که ستا دا خوښ وي، نو دا هم کولی شي. مطلب تا ته کیټي دا کوم چې نمبر دی کې ایچ ان، او دا هم ده. او که ته غواړې چې له ځانه یو ایمیل جوړ کړې، نو کریټ یور اون جیمیل اډرس.
نو زموږ جمیل ومنل شو. دلته پاسورډ کوو چې تر ټولو مهمه یعنې پټ نوم، یو داسې پاسورډ طریقه زه نن تاسو ته ښایم چې موږ څرنګه پاسورډ وکاروو. په پاسورډ کې ته باید لومړی د انګلیسي غټ توری وکاروې. همداسې ایپل موبایل کوم چې آیفون موبایل دی په هغو کې که ته لومړی غټ حروف ورکړی وي او وروسته دې وړ حروف ورکړی وي او ته اول وړ حروف کاروې نه مني. او همداسې په ګوګل کې هم همداسې ده. نو که ته په غټو حروفو باندې ورکړی وي ګوګل نه مني، ته به دا په موږ اول حروف په غټو حروفو باندې ورکوو. کېږي خو دا کله چې ته د خپل پاسورډ عمر ګورې نو دا پاسورډ تا ته درښیي چې دا پاسورډ 10 میلیونه کاله عمر لري، 12 میلیونه، یعنې په دومره وخت کې څوک نشي هیک کولی. نو موږ دا پاسورډ باید په یاد ولرو. ځو اکاونټ لوګین کوو، دلته د خپل موبایل نمبر ورکوو. دلته زما نمبر اتوماتیک په خپله رالو، نو تاسې بیا ورکړئ د موبایل نمبر. نیکس باندې کلیک کوو. موبایل نمبر ډېر مهم دی. کله چې له تا نه پاسورډ غلط شي نو د ریکوري په وخت کې له تا سره ډېره مرسته کوي. زما په موبایل کې دا سیم کارت خپله ده، نو اتوماتیک کنفرم شو. نو دلته موږ په SIIMN دې باندې کلیک کوو. نو دلته خان ټیکنیکل دا زموږ د ګوګل د جمیل نوم ده او خان ټیکنیکل 1998 دا چې دا زموږ د ایمیل اډرس ده. نیکس باندې کلیک کوو. پرایویسي انټرمز مطلب دلته تا ته ګوګل شرایط ښیي. To create a Google account you will need to agree to Stream App Service بلا، یعنې له لاندې شرطو څخه ته باید احتیاط. نو موږ په اګري باندې کلیک کوو. ستا ګوګل اکاونټ جوړ شو او نور ته کولی شي چې له دې نه په دې باندې ته فیسبوک هم خلاصولی شي، د فیسبوک اکاونټ حساب او ټویټر، انسټاګرام زیات ځایو کې ته استعمالولی شي د ارتباط لپاره. نو زموږ اکاونټ همدا ده. ستاسو اکاونټ نور جوړ شو او تاسو کولی شئ چې له دې نه استفاده وکړئ. په زیاتو ځایونو کې تاسو ورته نه استفاده اخیستلی شئ. نو راتلونکې ویډیو زما په همدې پسې مربوطه یا ریلیټډ ده. نو مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل چې تاسو یې همدا اوس په سکرین باندې وینئ سبسکرایب یې کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. مننه.